بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك، لمړی جلد، لمړی برخه، الوحدة السابعة، اوومه وحده، اوومه برخه. البته د کتاب لمړی جلد دی او برخه یا وحده چې د هغه اوومه ده او اته دیرشم نمبر درس دی او صفحه رقم 140 نمبر صفحه مو ویلې وه. نن 143 نمبر صفحه پیلو. دریم تمرین دی التدریب الثالث. دریم تمرین: حول كما في المثال. حول تبدیل کړئ کما فی المثال لکه څنګه چې په مثال کې دی. دغه مثال چې دی دا کتاب حل کړی دی. دا جامعه دمشق، د دمشق پوهنتون. د دې مثال داسې جوړ شوی چې زه د دمشق په پوهنتون کې زده کوونکی یم او زه د دمشق په پوهنتون کې زده کوونکي یعنی جنۍ یم او دلته چې دی دا نور پوهنتونونه دي، دا به موږ او تاسې را جوړو. نو اول مثال حل کړی دی. زه د اول مثال لولم، بیا تاسې ویډیو سټاپ کړئ، دا خپله ځان سره حل کړئ او بیا ویډیو پلی کوي، وګورئ چې تاسې صحیح حل کړي دي که نه مو دي حل کړي. جامعة دمشق. أنا طالب في جامعة دمشق. أنا طالبة في جامعة دمشق. ګورئ دا نوم هیڅ فرق نه کوي. زه په کوم پوهنتون کې زده کوونکی یم که زده کوونکي یم. زده کوونکی او زده کوونکي، طالبون طالبتون، دا به فرق کوي، اما د پوهنتون نوم ورسره هیڅ فرق نه کوي. اوس راځو دا یو مثال حلوه مغاسي. تاسې به هم همداسې انشاءالله کړی وي. ویډیو سټاپ کوئ، دا به هم کړي وي انشاءالله. اوس یې چک کوئ. جامعة أم القرى. أنا طالب في جامعة أم القرى. أنا طالبة في جامعة أم القرى. أنا طالب في كلية الطب. أنا طالبة في كلية الطب. أنا طالب في كلية العلوم. أنا طالب أنا طالبة في كلية العلوم. أنا طالب في كلية التربية. أنا طالبة في كلية التربية. أنا طالب في كلية اللغة العربية. أنا طالبة في كلية اللغة العربية. أنا طالب في كلية الحاسوب. أنا طالبة في كلية الحاسوب. التدريب الرابع، څلورم تمرین ته انتقالیږو. حول كما في المثال. بدل کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. جامعه تدرسو. د دې مثال دا دی. اول مثال دوی جوړ کړی، لاندې شپږ مثاله به موږ او تاسې جوړو. جامعه پوهنتون، تدرسو درس لولي. نو دلته پوښتنه ترېنه دا کوو، یو پیر همدا پوښتنه د مذکر په صیغه کې کوو، لکه هلک نه چې کوي چې ته په کوم پوهنتون کې درس لولي، او بیا هم دا پوښتنه موږ د جنۍ نه کوو یا د ښځې نه کوو چې ته په کوم پوهنتون کې درس لولي. فرق باید دا وي چې نارینه نه کوم پوښتنه د فعل مضارع کوو. انشاءالله فعل مضارع منګله د نحو او صرف په برخه کې اسم کیو. اسم نه وروسته به موږ فعل شروع کوو. نو تدرسو، ته درس لولي، د مذکر نارینه لپاره او د ښځینه لپاره تدرسینه دی. في أي جامعة تدرس. په کوم پوهنتون کې درس لولي. في أي جامعة تدرسين. په کوم پوهنتون کې درس لولي، د ښځې او نر لپاره. البته پښتو کې خطاب فرق نه کوي که نارینه ته وي که ښځینه ته وي، اما په عربي ژبه کې نر لپاره تدرسو، د ښځې لپاره تدرسینه. راځو دغه نور افعال دي، تصلي او تسکنو دې لپاره مونږ هغه مثالونه حلو. خو همدا مثالونه باید تاسې حل کړئ. اول ویډیو سټاپ کړئ، مثالونه حل کړئ، بیا ویډیو پلی کړئ او وګورئ چې تاسې صحیح حل کړي هم دې غوندې که نه.
في أي مسجد تصلي؟ في أي مسجد تصلين؟ 2. في أي بيت تسكن؟ في أي بيت تسكنين؟ 3. في أي غرفة تنام؟ في أي غرفة تنامين؟ 4. في أي مكتبة تقرأ؟ بكما كتاب خانك الولي. في أي مكتبة تقرأين؟ خزل فردا بكما مكتبة كتاب خانك لوستلكوي. في أي كلية تدرس؟ بكم بوهنزكي درس الولي. في أي كلية تدرسين؟ بكم بوهنزكي درس الولي. خزل فردا. في أي شقة تنتظر؟ بكم أبارتمان كي انتظار كوي. في أي شقة تنتظرين؟ بكم أبارتمان كي انتظار كوي. خزل فردا. داوا يوصلو أتتسلوكتم نمبر صفحة انتقالي جو يوصلو نهتسلوكتم نمبر صفحة. التدريب الخامس بنزم تمرين دي نهديرشم درس دي. هات جملا كما في المثال. غسل يغسل اغسل. نحو يوصر برخه كوين پورا الولو خو عربي كي زمان دري قسمه دي. یو ماضی زمانه ده چې تیره شوې ده، یو مضارع زمانه ده چې حال او مستقبل دی پکې، او بل امر ماضی مضارع امر. غسل منزل دی، یغسلو منزی، اغسل پری منزه. د دې مثالونه به ورکو. لکه دلته عکس کې وګورئ فروټ دی کنه. غسل الفاکهة یغسل الفاکهة اغسل الفاکهة. همدا مثالونه به دې کې کوو. غسل الفاکهة میوه پریمینځله، یغسل الفاکهة میوه پریمینځي، اغسل الفاکهة میوه پریمینځه امر دی. نو راځو دغه مثالونه به موږ او تاسې حلوو. اول تاسې حل کوئ، بیا به زه حل کوم. تاسې چې حل کوئ بیا ویډیو پلی کړئ. 1. شرب القهوة يشرب القهوة اشرب القهوة. 2. قرأ الكتاب يقرأ الكتاب اقرأ الكتاب. قرأ الكتاب كتاب ولوست، يقرأ الكتاب كتاب الولي، اقرأ الكتاب كتاب والولا. كنس يكنس اكنس. كنس الغرفة کوټه جارو کړه، يكنس الغرفة کوټه جارو کوي، اكنس الغرفة کوټه جارو کړه. شاهد يشاهد شاهد. شاهد التلفاز تلفزيون وکوت، يشاهد التلفاز تلفزيون ګوري، شاهد التلفاز تلفزيون وګوره. سمع يسمع اسمع. سمع الأذان أذان واورد، يسمع الأذان أذان أوري، اسمع الأذان أذان واورا. كتب يكتب اكتب. كتب الجدول جدول يا محلوشي وليكو، يكتب الجدول جدول يا محلوش ليكي، اكتب الجدول محلوش وليكا أمر دي. التدريب السادس شپږم تمرين ته انتقالي جو. كتب المواد الدراسية حول كما في المثال. دا ماضي جمله ده. ماضي جمله په دې معنا ان شاء الله چې موږ تاسو په نحو او صرف کې د فعل د باب ته یا د فعل برخه ته داخلي ګډیر ګرامر به مو همداسې په نش کې لوستی وي. كتب المواد الدراسية دا ماضي زمانه ده. انګلیش کې ورته past tense وایو کنه. دا ماضي زمانه ده چې درسي مضامین ولیکل یا لیکلی دي.
اوس دا امر ته بدلو چې امر انټراګیټیو سنټنس چې ورته وایو کنه امریه جملې چې دي. كتب المواد الدراسية اكتب المواد الدراسية. دا خو کتاب حل کړی دی، تاسې به ترې زده کړه کړې وي. دا نور شپږ مثاله مونږ او تاسې حلوو. لومړی ویډیو سټاپ کړئ، ورپسې پیل کړئ، وګورئ چې ما او تاسې په څومره توپیر سره حل کړي، ستاسې درست دي او که زما درست دي. دا زما لاس که ویډیو کې چپ ښکاري، زه په ښي لاس استعمالوم، هلته چپ ښکاري، څوک بدګماني ونه کړي البته. 1 شرب القهوة. اشرب القهوة. وسك قهوة. قرأ الكتاب. كتاب ولوست. اقرأ الكتاب. كتاب والوله. كنس الغرفة. کوټه جارو کړه. اكنس الغرفة. کوټه جارو کړه. 4 شاهد التلفاز. تلفزيون يوكوت. شاهد التلفاز. تلفزيون وګورا. سمع الأذان. أذان واورد. اسمع الأذان. أذان واورا. كتب المواد الدراسية. درسي مواد وكتل وبخي درسي مزامين وليكل. اكتب المواد الدراسية. درسي مزامين ولیکه. دا وایي 149 صفحې پورې زموږ درسونه ان شاء الله. بس دی هم دومره. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل، والى اللقاء القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.